السلام علیکم دوستانو، نن به د افغانستان مشهوره سندرغاړي عبدالله مکری در وپیژنم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما نوي ویډیوګانې هم تر تاسو پورې پر وخت در ورسیږي. عبدالله مکری د مولوي عبیدالله زوی دی. د غزني ولایت په مکور ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. نوموړی وایي چې د زده کړو پر مهال به یې طالبانو ته سندرې ویلې، له همدې امله ترې تعلیم ټکنی سو. همدې شوق په 1450 او 1458 کال کې تر تلویزیونونو او راډیوګانو ورسوي. دا چې کورنۍ مذهبي اړخ درلودلی، نیکه او پلار یې دواړه ملایانو، نو له مخالفتونو سره مخ سو. خو له کورنۍ مخالفت سره د وطن سره د لیونۍ مینې له امله سندرو ته دوام ورکړ. عبدالله مکری د هیواد وتلی سندرغاړی بلل کیږي. تر دې دمه یې سلګونه سندرې ویلې دي. د حماسي سندرو په ویلو کې ښه نوم لري. د موسیقي په آلو کې هارمونیا زده ده او کله کله یې غږوي. مکری افغاني موسیقي او فلکلور خوښوي. وایي چې د شعر په انتخاب کې شخصیت ته نه بلکې شعر ته ګوري. مکری د سندرو ویلو ترڅنګ شعر هم لیکي. د ده په وینا یو کتابګی هم له شعرونو ډک کړی دی. د حماسي او وطني سندرو ویلو له امله ډیر مشهور دی. هغه چې دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوي. یو زوی چې میرخان نومیږي تازه د سندرو ډګر ته راغلی دی. غواړي چې د پلار لاره تعقیب کړي. د میرخان د سولې په نامه نوې سندره خورا د خلکو د توجه وړ ګرځېدلې ده. همدارنګه بل زوی پیلوټ او 3 نور زامن په تجارت مصروفه کړي دي. دا و د عبدالله مکری په اړه معلومات. که د بل چا په اړه معلومات غواړئ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه سوي دا ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر دا رقم بلې ویډیو پورې د الله په امان.